د ژمي د څپو را رسېدل او له پاکستانه د دې راستنه سوي کډوالو د ژوند سختې ورځي. په اجباري ډول له پاکستانه د تورخم پر لارې افغانستان ته راستنه سوي دا کډوال لالپورې سیمې کې د 15,000 کورنیو لپاره جوړ لنډمهالي پنډغالي کې میشت دي. دغه کډوال چې له خپلو کورنیو سره په خیمو کې اوسېږي وایي پاکستاني پولیسو ترې نغدې پیسې اخیستي او اوس د دې وس نه لري چې د ژمي لپاره ګرم کالي او نور اړین توکي واخلي. د خوړو نه بغیر دغه ضرورت لرو چې راته موږ ته یو نمره ځای راکړي او جوړ راته ځای راکړي څه ځای مګر زموږ کوم پخواني ځایونه چې په هغه کې یو مو پلار و نو نور یې ترونه و اتونه خو اوس فیملي ډېره غټه سوې ده ماشاءالله نو نسو کېدای چې موږ هلته واړو. د سرپنۍ څه نه لرو، نه څه بړستن لرو، نه څه کمپله لرو، داسې وسایل زموږ نشته دی وروره. دې وسایلو ته موږ ډېر زیات ضرورت لرو. نور د خوراک څښاک به انشاءالله څه مشکل نه وي. موږ خپل ولایتو ته ولېږي اول ته موږ ته ذکر راکړي ته کومک راسره ژمی را روان دی ولا که مې زړه وغواړي چې لاړ شم د ما ملک باغلان دلته واورې ډېرې کېږي. له پاکستانه دغه راستنه سوي کډوال د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خپلو سیمو ته ولېږدول سي او هلته دوی ته ځمکې وویشل سي او ترڅنګ د کورونو د جوړولو امکانات هم برابر کړل سي. دلته داسې خیمې هم شته چې څو کورنۍ پکښې په شریک ډول میشتې دي. په دغه پنډغالي کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو کورنیو شمېر په زیاتېدو دی او دوی خپلو سیمو ته د لېږد لړۍ هم پیل کړې. د دوی په خبره تر اوسه یې له 1,000 زیاتې کورنۍ بیرته خپلو سیمو او اړوندو ولایتونو ته لېږدولې دي. تقریبا د 1.5 ننواله تر 200 پورې د دفاع وزارت موټران هغه زموږ سره په دې خدمت کې مصروف دي او دارنګې د خصوصي تور تقریبا 500 نه تر 1000 پورې موټران هغه دلته په خدمت کې مصروف دي چې خپل هیوادوال د دغه ځای نه د دې کمپ نه د هر ولایت ته په احسنې او مسؤلې طریقې سره انتقال کړي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په لومړیو کې ویلي وو چې د راستنه شوي کډوالو لپاره یې د حکومت له بودیجې 2 میلیارده افغانۍ ځانګړي کړي چې د دوی په لومړنیو خدماتو به یې ولګوي. د دغه وزارت سرپرست وایي هغو کورنیو ته د ځمکو د ویش لړۍ هم پیل کړې چې مستحق دي او د هستوګنې لپاره ځمکې نه لري. د دې لپاره د اوسېدلو ځای څوک چې د دې مستحق وي چې ځمکه ورکړي یا دوی ته کور او ځمکې دپاره مستقل چې دوی ته په ایجار هم د شغل ځای پیدا شي هم د زراعت آباد شي هم وطن کې آبادي وشي دا ټول پروګرام نیولی شوی دی. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پاکستاني حکومت د ضرب الأجل له اعلان وروسته تر اوسه 55,000 کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته راستنې شوي او تورخم ته څیرمه د ننګرهار په لالپورې سیمې کې په دې پنډغالو کې ځای پر ځای سوي دي. له دوی نږدې 10 سلنې بیرته خپلو سیمو ته هم ستنې سوي دي.